په دنیا کې هر انسان په یو څه کې ځان مصروف ساتي. کله چې کوم انسان خپل مشغله د الله کتاب وګرځوي، د الله دین خپل مشغله وګرځي، چې د الله دین دعوت، د الله د دین بیان، د الله د کتاب زده کړه، دین خپل مشغله جوړ کی، نو دا د الله په دین کې مصروف وي. او کله چې د الله دین انسان پریدي، بیا شیطان په نور کارونو کې مصروف کوي. ځکه انسان خامخا یو څه کې ځان مشغولوي. نو يهوديانو چې کله د الله کتاب پریخو، نو د دوی مشغله بیا څه ګرځیدلې و؟ مشغله جادو، کوډه، منتره، دا د دوی مشغله جوړ شوی. ځکه د الله کتاب چې خلک پریدي، د الله په کتاب عمل پریدي، د الله د کتاب ترجمه او فهم او تفسیر دا پریدي، بیا دوی د الله کتاب خالی دې لپاره استعمال کی چې پلان کې سړی باندې جادو کوما، نو څه طریقه باندې وکما، پلان کې خزه باندې جادو کوما، څه طریقه وکما. بیا دوی مشغله د قران کریم نه یوازې دا پاتې شي. نو دغه يهوديانو چې کله د الله کتاب پریخو، دوی بیا نور شیانو پسې شویو، کوډو، منترو، جادو، د شیانو پسې. په مسلمان امت کې مکله چې دا مرض پیدا شي چې د الله کتاب ته شاکی، بیا دوی ته په ژوند کې ډیر نور مشغولتیا پیدا شي. څوک په فیسبوکونو او دارنګې په یوټیوب او په ټیک ټاک کې مشغول شي چې د الله کتاب پریدي. څوک بیا په پبجی گیمونو په دې شیانو کې مصروف شي، څوک بیا په کرکټونو په دې شیانو کې مصروف شي، څوک بیا د انډیا او د نور ناروا فلمونه او سریالونه او ډرامو په لیدلو کې مصروف شي. ځکه مشغولتیا خامخا انسان کې یو څه کې ځان مشغولوي. خو چې کوم انسان خپل مشغله او خپل هدف صحیح شی وټاکلو، دی به په صحیح شي کې لګیایي، او کنه دا به په ګډو وډو سري، او دا به په عباسیاتو کې سروي، او که نور سم نه وي، بس بیا خلک راجمع کېږي او مجلس جوړوي، غیبتونه شروع کړي د خلکو. د الله د کتاب نه د مخ اړولو لوی سزا بیا دا وي چې الله انسان په داسې کارونو کې اخته کړي چې د دنیا او د آخرت ګټه خو پکې نه وي، انسان علیحده په تاوان او په مصیبت او په جنجالو کې اخته شي. نو يهوديانو بارک الله څه فرمایي؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين، وي د الله کتاب شاته وغورځو، چې د الله کتاب شاته وغورځو، مشغولتیا یې څه جوړه شوه. واتبعوا روان شویو دوی ما د هغه څه پسې تتلو الشياطين چې لوستل به شیطانانو علی ملک سلیمان، په زمانه د بادشاہی د سلیمان علیه السلام کې.